دې مورکۍ چې دی نو د خپل غوږونو نه والی وښکې که نه او د خیبر د جرګې دپاره یې ورکړې که نه. تاسو راسره دا ویډیو مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو د سیټه چې تاسو ته دا مورکۍ ښکاري که نه دا د خیبر جرګې له لاړه. دا چې خیبر مقام ته لاړه که نه نو هلته یو دوه کسانو بوتله ځکه چې دا ډېره زیاته بوډۍ وه او دې چې دی نو خپلې والۍ او خپلې سره چې دی نو هغه یې راواخیستل او هغه یې د ده دپاره ورکړل که نه. وایي زما نور څه وس نه کېږي ځکه که نه چې زما څه اولاد نشته دی، وایي زما څه د قربانۍ کولو دپاره څه نشته دی، د هغه د وجې نه چې دی نو دې خپل سره راواخیستل او که نه هغه چې دی نو هغه یې د خیبر د جرګې دپاره ورکړل. ملګرو ډېرې زیاتې قربانۍ چې دي نو هغه یې ورکړلې. څه خلک پکې شهیدان هم شو خو دې مورکۍ ته په سور سلام پکار دی ځکه چې دې نن یوه داسې کارنامه وکړله که نه چې هغه یې د پښتنو زړونه یې وګټله، د پښتنو دپاره د جرګې دپاره چې په دې باندې به څه د جرګې دپاره پکې څه حصه وشي که نه ځکه چې د پښتنو دپاره ټول راټولېږي که نه 11 اکتوبر دپاره نو دې پکې هم خپله حصه وکړله که نه نو د ټولو پښتنو زړه چې دی نو هغه دې مورکۍ نن وګټلو. نو موږ له هم ټول پکار دی که نه چې د دې دپاره څه مدد هم وکړو. د جرګه چې کېږي د دې دپاره یو قسم مدد مالي مدد او نور خو داسې دی چې جاني مدد به ورسره هم کوو ځکه چې تلل هم غواړي ځکه چې هلته تلل ضرور غواړي چې دې باره کې ښه مکمل طور باندې چې دی نو موږ ته د انصاف میلاو شي، موږ ته چې دا جرګه چې ده نو دا دې مکمل طور باندې کامیابه شي. نو دې مورکۍ ته سور سلام دی که نه چې دې نن وښودله ویل نور څه نشته دی خو د خپلې والۍ او د خپل سره چې دي نو دا به تاسو له درکړمه. نن دې ظاهره کړه که نه چې دا چې ده نو د یوه پښتنه مور ده که نه نو هغه چې ده نو یوه پښتنه مور وه نو هغه یو داسې قرباني ورکړله. نو موږ ټولو له پکار دی که نه چې قرباني ورکړو که نه دې مورکۍ ته سور سلام پکار دی. نن چې دې کومه قرباني وکړله نو د ټولو پښتنو زړونه یې وګټله او ټولو پښتنو دپاره ځکه چې بله ورځ چې دی نو پښتنو ته انصاف میلاو شي که نه دې مورکۍ به پکې 100% صحیح